ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له کورنیو چارو وزارت کوو. ولسمشر محمد اشرف غني د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معینه حسنا جلیل له دندې ګوښه او پر ځای د ولسمشر ویان صدیقي د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین په توګه ګمارل شوی. د مالیزیا حکومت پرون د پاکستان د هوایي شرکت PIA یو الوتکه د پور د نه ادا کولو له امله درولې او سپرلۍ هم کرنټین کړې. پر PIA باندې د پیریګرین په نامې یوې کمپنۍ دعوه کړې چې د دوی پورونه نه ادا کوي او کومه ټاکلې نیټه هم نه ورکوي چې پور به ورکول کیږي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له بریتانوي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې امریکا طالبانو ته د ډېر امتیاز په ورکولو سره تېروتنه کړې ده. صالح زیاتوي د امریکا لخوا 20 کاله وړاندې پیل شوی ماموریت لا نه دی بشپړ شوی. حمدالله محب د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان په خبرو وخت ضایع کوي او په زور واک ته د رسیدو نیت لري. محب ویلي چې که د سولې خبرې ناکامه شي دولت له طالبانو سره جګړې ته چمتو دی. تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت د چارو ادارې له لوري د هغه په نوم پوستي ټیکټ پرانستل شو. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي وویل ناکامورا باور درلود چې د پرمختیا او زیربنا جوړولو له لارې د محرومو انسانانو دردونه دوا کړي. د چارو ادارې مشر وایي افغان دولت د ناکامورا نیمګړو پلانونو پلي کولو ته ژمن دی. یو خبر له امریکا راخلو. د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسمو د امنیت د ټینګښت په موخه د دغه هیواد پایتخت واشنګټن ښار کې 25,000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. او وروستی خبر دا دی چې ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2020 کال په تیره 11 لسیزه کې تر ټولو تود کال و. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې ښایسته کال د تودوخې کچې د لوړېدو له کبله نړۍ له سخت ناورین سره مخ شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.